آیا پوهیږئ چې انسان کولی شي تر 40 ورځو پورې پرته له خوړو ژوند وکړي؟ آیا پوهیږئ چې د ځمکې وزن تقریبا 5.9 تریلیون ټنه دی؟ آیا پوهیږئ چې زرافه په یوه ورځ کې یوازې د 15 نه تر 30 دقیقو پورې ویده کیږي؟ آیا پوهیږئ چې زرافه په یوه سترګه بیدېږي؟ آیا پوهیږئ چې د پتنګ یا شاپړک زړه په خېټه کې وي؟ آیا پوهیږئ چې د لمر رڼا 8 دقیقې وخت نیسي چې ځمکې ته راورسیږي؟ آیا پوهیږئ چې سپوږمۍ هیڅکله خپله رڼا نه لري؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو زړه ونه شاوخوا 4700 کاله عمر لري؟ آیا پوهیږئ چې پیشوګانې د خوږ خوند حس نشي کولای، مثلا بوره او یا هم نور خواږه شیان؟ آیا پوهیږئ چې د انسان د پوستکي وزن شاوخوا 7 کیلوګرامه دی؟ آیا پوهیږئ چې د سمندر ژور ځای شاوخوا 11 کیلومتره ژور دی؟ آیا پوهیږئ چې د ځمکې شاوخوا 80% برخه اوبه پوښلې ده؟ آیا پوهیږئ چې د ځمکې په تاریخ کې شاوخوا 99% ژوندي موجودات له منځه تللي؟ آیا پوهیږئ چې د شاتو مچۍ یوازې د ژوند په اوږدو کې نیم قاشوغه شات تولیدوي؟ آیا پوهیږئ چې سپوږمۍ د هر کال په اوږدو کې 4 سانتي متره له ځمکې لرې کیږي؟ آیا پوهیږئ چې غواګانې کولی شي په موسیقي باندې پوه شي؟ آیا پوهیږئ چې انسان د ژوند په اوږدو کې 15 ټنه خواړه مصرفوي؟ آیا پوهیږئ چې شګې د شیشې جوړولو لپاره کارول کیږي؟ آیا پوهیږئ چې د انسان نوکان د ژمي په پرتله په اوړي کې ژر وده کوي؟ آیا پوهیږئ چې د انسان زړه د ټول عمر په اوږدو کې شاوخوا 2.5 میلیارد ځلې ټکان وهي؟ آیا پوهیږئ چې تر ټولو چټک مرغه شاهین دی؟ آیا پوهیږئ چې تر ټولو اوږد سیند د نیل سیند دی؟ آیا پوهیږئ چې ځمکه په خپل محور شاوخوا 24 ساعتونو کې یو ځل تاویږي؟ آیا پوهیږئ چې د پیشو زړونه په 1 دقیقه کې 140 ځلې ټکان وهي؟ آیا پوهیږئ چې انسان هره ورځ شاوخوا 20,000 ځلې نفس اخلي؟ آیا پوهیږئ چې ځمکه په یوه کال کې یو ځل د لمر شاوخوا تاویږي؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ مشهوره ژبه انګلیسي ده؟ آیا پوهیږئ چې شاوخوا 80% د انسان بدن اوبه جوړوي؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو مشهوره خواړه پیزا ده؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ 20% خلک چپلاسي دي؟ آیا پوهیږئ چې شات هیڅ کله نه خرابیږي او نه خوسا کیږي؟ آیا پوهیږئ چې د شاتو مچۍ یوازې په ټول عمر کې یو ځل چیچل کولی شي؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو مشهوره لوبه فوټبال دی؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو لویه وچه آسیا ده؟ آیا پوهیږئ چې ځمکه شاوخوا 4.5 میلیارده کاله پخوانۍ ده؟ آیا پوهیږئ چې د انسان د دماغ وزن شاوخوا 1.4 کیلوګرامه دی؟ آیا پوهیږئ چې لمر د ژوند لپاره حیاتي انرژي تولیدوي؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو لوړ غر ایورست دی؟ آیا پوهیږئ چې کوسه ماهیان هیڅ کله خوب نه کوي؟ آیا پوهیږئ چې د انسان د ویښتو عمر 3 کاله دی؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو اوږده ونه چې لوړوالی شاوخوا 115 متره دی؟ آیا پوهیږئ چې مچۍ کولی شي د 15 کیلومترو په واټن سره بوی تشخیص کړي؟ آیا پوهیدلی چې د روسیې په سایبریا کې هوا تر دې حده یخه ده چې د انسان د خولې بخار په هوا کې یخه کیږي، یعنی کنګل کیږي؟
آیا خبر وی که د جنوبي قطب یخ ویل شي نو د دریابونو د اوبو سطح به 8 سانتي متره لوړه شي او د وچې 4مه برخه به هم د اوبو لاندې شي؟ آیا خبر وی چې توتی او سوی پرته له دې چې شاته وګوري خپله شا ویني؟ آیا پوهېدلی چې اندونیزیا د نړۍ 4م هیواد دی چې وروسته له چین، هند او امریکا زیات نفوذ لري؟ آیا پوهیږئ چې زرافه کولی شي په خپله ژبه خپل غوږونه پاک کړي؟ آیا پوهېدئ چې د مڼې، پیاز او کچالو مزه یو شی ده خو د دوی د بوی د توپیر له امله ځان ته خوند لري؟ آیا خبر وی چې ماشه هم غاښونه لري؟ آیا پوهېدئ چې په ټولو حیواناتو کې د شاهین په نامه یو مرغه دی چې ډیر چټک دی چې په ساعت کې 200 کیلومتره سرعت لري؟ آیا خبر وی چې انسان د خپل ټول عمر په موده کې 18 کیلو د بدن پوست یا پټوکی اچوي؟ آیا پوهېدئ چې استرس یا خفګان د انسان د وجود مقاومت 15 چنده کموي؟ آیا پوهېدئ چې د انسان د وجود اعصاب د ځمکې تر سپوږمۍ هومره اوږدوالی لري؟ آیا پوهېږئ چې هر کال سپوږمۍ 3.8 سانتي متره د ځمکې څخه لرې کیږي؟ آیا خبر وی چې ګیدړه هر څه خړ ویني؟ آیا پوهېدئ هغه میندې چې د میندوارۍ یا حاملګۍ په دوران کې مڼې وخوري نو بچیان به یې ښایسته راځي؟ آیا خبر وی هغه میندې چې په حاملګۍ کې انګور او اومیګا 3 وکاروي نو ماشومان به یې ځیرک وي؟ آیا پوهېدئ که د یوه انسان سر قطع یا د غاړې نه غوڅ شي نو بیا به هم 8 ثانیې په هوښ کې وي؟ آیا خبر وی چې شات یوازینی خواړه دي چې نه خرابېږي؟ آیا خبر وی چې په کال کې تقریبا 1500 آسماني تیږې پر ځمکه راغورځي؟ آیا خبر وی چې داوینچي په یو لاس لیکل کول او په بل لاس نقاشي کوله؟ آیا پوهېدلی چې د انسان پوزه او غږ د عمر تر پایه د غټوالي په حال کې وي؟ آیا پوهېدی چې پیسې د کاغذ څخه نه بلکې له کتان څخه جوړیږي؟ آیا پوهېدلی چې په خلاصو سترګو هیڅ کله نشو کولی چې وپرنجېږو؟ آیا پوهېدلی چې په ټوله نړۍ کې د نهنګ ماهي غږ تر ټولو لوړ دی؟ آیا خبر وی چې په نړۍ کې ډیری مرګونه د ماشې له وجې وي؟ آیا پوهېدی چې د ځمکې پر سر تر ټولو هوښیار مرغه کارغه دی؟ آیا پوهېدلی چې د خرس د بوی کولو حس 100 چنده د انسان د بوی د حس کولو څخه زیات دی؟ آیا پوهېدلی چې د شاتو مچۍ د عطرو او د خولو له بوی څخه بد وړي او چا چې عطر وهلی وي حمله پرې کوي؟ آیا پوهېږئ چې د میږیانو د بویولو حس د سپیانو سره مساوي دی؟ آیا پوهېدلی چې شاپرک 1200 سترګې لري؟ آیا خبر وی چې د کوبرا مار 1 ګرام زهر کولی شي 150 انسانان ووژني؟ آیا پوهېږئ د زرافې ژبه 45 سانتي متره اوږده ده؟ آیا پوهېږئ چې ځینې کروکودیلان او یا هم تمساګانې د ډبرو په خوړلو سره خپل وزن تنظیموي؟ آیا پوهېږئ چې ټوټه شوي یخونه د مالګې په اضافه کولو سره ژر ویلې کیږي؟ آیا پوهېږئ چې د مرغیو د سترګو دید د انسان په پرتله 3 ځله تیز دی؟ آیا پوهېږئ چې د زړو ستورو رنګ سور او د نویو شین وي؟ آیا پوهېږئ چې یوه څپېړه د انسان په بدن کې 25 میلیونه حجرو ته زیان رسوي؟ آیا پوهېږئ د نړۍ تر ټولو لرغونی ښار اریحا دی چې 11,000 کاله پخوانی تاریخ لري؟ آیا پوهېږئ چې د دنیا تر ټولو کوچنۍ مرغۍ په هامینګ برډ ده؟ آیا پوهېږئ چې د نړۍ تر ټولو اوږد حیوان جیلی فش دی؟ آیا پوهېږئ په نړۍ کې 2 سلنه خلک شنې سترګې لري؟ آیا پوهېږئ د ځینو مرغانو لکه کوکاتو ژوند له 70 کلونو څخه زیات وي؟
آیا پوهیږئ بوټان هغه یوازینی هیواد دی چې د خلکو د خوښۍ د کچې لپاره ځانګړی وزارت لري؟ آیا پوهیږئ په ځمکه کې داسې ځایونه شته چې د باران څاڅکي هیڅ کله نه دي ورسېدلي؟ آیا پوهیږئ پینګوین هغه یوازینی مرغه دی چې پرواز نشي کولی خو په اوبو کې تر ټولو چټک وي؟ آیا پوهیږئ ځینې ونې کولی شي خپلې ریښې له ځمکې وباسي او بل ځای ته لاړې شي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې غوایان خفه شي د سترګو یې اوښکې تویېږي؟ آیا پوهیږئ چې د ځینو خلکو د سږو ظرفیت دومره زیات دی چې کولی شي 15 دقیقې نفس بند وساتي؟ آیا پوهیږئ ځینې مرغۍ په خپلو ځالو کې کیمیاوي مواد ځای پر ځای کوي ترڅو له حشراتو ځان وساتي؟ آیا پوهیږئ چې په ځمکه کې داسې بوټي شته چې د شپې رڼا تولیدوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې کروکوډیلان د ډبرو په خوړلو سره خپل ځان ژوندی ساتي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې حیوانات کولی شي خپل رنګ په 1 ثانیه کې بدل کړي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې بوټي د خپل دفاع لپاره زهرجن ګازونه تولیدوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې انسانان کولی شي پرته له خوړو د 1 میاشتې لپاره یوازې په اوبو ژوندي پاتې شي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې مرغان د خپلو ښکارچیانو د تېروتنې لپاره جعلي یا د دروغو ځالې جوړوي؟ آیا پوهیږئ چې د چینایي ژبې زده کړه تر ټولو ستونزمنه ګڼل شوې ده؟ آیا پوهیږئ اکتاپوس 3 زړونه لري او که یو یې بند شي لا هم ژوندی پاتې کیږي؟ آیا پوهیږئ که ملخ په داسې حال کې چې سر یې پرې شي څو ورځې ژوند کولی شي؟ آیا پوهیږئ ځینې کروکوډیلان یا تمساهګانې د 100 کلونو عمر لري؟ آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې تر ټولو ژوره نقطه ماریانا ټرنچ ده چې په سمندر کې شتون لري او 11,034 متره ژوره ده؟ که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو یو لایک ورکړئ.